د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو 29م خزاني نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون به 4 ورځې دوام وکړي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه کرنیز تولیدات، د ښځو لاسي صنایع، د تولیدي شرکتونو محصولات او سوداګریز توکي په 243 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د ګوټ څخه د زراعتي محصولاتو د شرکتونو تولیدات او همداشان د بزګرانو تجارب او د ښځو لاسي صنایع او دغه رقم د هغو لاسي زراعتي تولیدات او دا رقم د افغانستان داخلي تولیدات دا ټول په دې بازار کې شتون لري او دا بازار یا نندارتون چې دی ټول 243 غرفې لري. د اسلامي امارت مسؤلینو په دغه مراسمو کې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په لارو چارو او د کروندګرو او باغدارانو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ژمنې وکړې. حال ملت مردم ما افغانستان ما در فکر ای هستند که جنگلات قطع بکند و در بازار بفروشن. قطع کردین و بازار فروختین، ای شما یک بار ایرا مصرف کردین. بیاین که این جنگلات خود مصرف یک مفید مثمر دائمی بگردانیم. دائمی چطور گشتانده میتونیم که این درختای غیر مثمر بسازیم، غیر اقتصادی را اقتصادی بکنیم، از ناحیه اقتصادش ما و شما استفاده بکنیم. امارت اسلامی افغانستان تمام سعی و امکانات دست داشته خود را به خرج می‌دهد که زراعت خود را به صورت سالم مدیریت نماییم و همچنان آبهای خود را به صورت سالم مدیریت کنیم. په ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول حکومتي ادارو غږ کوم چې زراعتي محصولاتو څخه د ملاتړ په موخه د خپلو اړتیاو لپاره له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه استفاده وکړي. ملي تاجران او پانګوال د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سره په همغږۍ د کرنې په برخه کې د پانګونې له لارې د بزګرو او کرنیزو محصولاتو همکاري او ملاتړ وکړي. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع هم په 50 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د بیلابیلو شرکتونو څخه سوداګرو او صنعتکارو میرمنو خپل لاسي صنایع او سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. 50 باب غرفې په جلا ترتیب او د پردې حجاب د هر څه په مراعات کولو سره د ښځو دپاره ځانګړي شوي دي چې هغه حالت خپل شان زراعتي محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي. امروز ما در نمایشگاه آمدیم، چیزای نمایشی داشتیم، صنایع دستی، گند افغانی، شال، کلا، چادر، اینی چیزا رو داشتیم که ما آمدیم واسکت دیگه اینی چیزا رو آوردیم در نمایشگاه در فروش آوردیم که تا امروز هم بفروشیم، هم یک قرارداد یک همراه یک تجار بسته بکنیم به خیر انشالله کامیاب سرفراز از اینجا باشیم. اینجا قرود آوردیم، مسکه آوردیم، عسل، چکه، ماست، دوغ چیزا آوردیم. زنها رو بمونه که اینجا یک کار کنه، تحصیل کنه. شخصا خودم تحصیل 12 خواندم، بعد نتونستم که می بخوانم دیگه، ولی مصروف هم کار هستم دیگه. دختر خانما مثل ما ولی میخوایم که دختر خانما بره یک کار آغاز کنه، حداقل سرپای خود استاجه. تولیدات ما از قبیل چرم است، لباس‌های فرمایشی است، چرم‌دوزی است، بود، دستکول، بکسک و دیگه فرمایشات هم میتونیم بگیریم. دغه نندارتون ګډونوالو وویل چې سږ کال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه شوې ده او دا ډول نندارتونونه به د دوی تولیداتو ته ښه بازارموندنه وکړي. امسال خوب بود، نظر به سال پار امسال خوب بود، پسته و همچنان تولید وطن چیزی که در تخار میشد امسال نسبت به سال پار نسبت خوب بود. نسبت امی محصولات زراعتی سربرختی خوب بود، مثل چپنیمک، برگک، توت، چهارمغز. امی محصولات فضل خدا حاصلاتش خوب بود امسال. دا یادونه وړ ده چې د اسلامي امارت له لوري په بیلابیلو برخو کې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لوی بنسټیزې پروژې پلي شوي دي. همدارنګه د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا او داخلي تولیداتو د بازارموندنې لپاره رغنده فعالیتونه ترسره شوي دي چې د هیواد اقتصاد به په ښه توګه ورسره پرمختګ وکړي.